چې مو وخت زموږ لویه دبدبه وه د دې ښار نه تر ډیلي پورې اوږده وه نه یو مور داسې یو څوک زیږولی نه یو خور داسې یو څوک زنګولی نه کوم چا د بادارۍ دعوې کولې نه د کومې بادشاهۍ دعوې کولې نه یې کور نه یې ځنګل نه یې زمري کې نه جرت و ایراني نه پنجابي کې نه ویجاړ و او نه وران افغانستان تل سمسور و خراسان افغانستان چې مو وخت زموږ لویه دبدبه وه د دې ښار نه تر ډیلي پورې اوږده وه نه یو مور داسې یو څوک زنګولی نه یو خور داسې یو څوک زیږولی نه کوم چا د بادارۍ دعوې کولې نه د کومې بادشاهۍ دعوې کولې نه یې کور نه یې ځنګل نه یې زمري کې نه جرت و ایراني نه پنجابي کې نه ویجاړ و او نه وران افغانستان تل سمسور و خراسان افغانستان مور پلورل او خرڅول یې عادت نه و د دې ښار ویجاړول یې عادت نه و فکر او سوچ د وطن په جوړېدو خلافت یې د خپل دین په رغېدو چا د شعر ژبه جاري ساتله ښاد و چا الله الله ویلو او آباد و نه اوزګار و څوک ژړا و نه فغان ته نه د غم ټغر و ګران افغانستان ته یو سهار بیا هر څه ختم شو یو څرک شو یو فاحش بیا د خپل پلار پر ځای ملک شو دا سهار داسې مزل وکړ پر لاره نه بیا څه پاتې شو نه څوک شه په لاره نه بیا کلي کې هغه رقم خادي وه واړه غم و کډه کړې خوشحالي وه نه بیا کلي کې هغه رقم خادي وه واړه غم و کډه کړې خوشحالي وه نه بیا چا د ورورولۍ دعوه کوله نه د کومې بادارۍ دعوه کوله نه بیا هغه شور ماشور و په ګودر کې نه مجلس و د یارانو مازدیګر کې لنډه دا چې مزل کوږ منزل یې کوږ شو ارام کور و خو د دوی د لاسه ګور شو بیا قسم چې شو یتیم افغانستان چا جوړ نه کړ په یقین افغانستان بیا ځوانان او یو څه پیغلې شوې بیدارې بیا یې ووهلې هر طرف کوکارې امیدونه یې دوران وطن تازه کړه ارمانونه یې دوران وطن تازه کړه خدا دومره ټپي شوی و ملګرو چې هر ځای په ځیګر سوی و ملګرو عاجل واټ کې په کلونو بستر شوی عاجل واټ کې په کلونو بستر شوی طبیب نشته زما خیال دی چې مړ شوی غم یې دروند و ایثار هم نشو زغملی راته ښکاري چې دی هم ورپسې تللی راته ښکاري چې دی هم ورپسې تللی نړۍ مننه